أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي بشك رب ستاسو الله دي الذي هغا الله خلق السماوات والأرض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه فی 6 ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا استوا په عرش باندې وکړه بیا توجه عرش ته وکړه یا بیا قائم شو په عرش باندې یغش اللیل هغه راخوروي شپه النهار په ورځ باندې یطلبه چې د دین رستو راځي حثیثا په منډه منډه والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامره دا مسخر کړي شوی دي تابعدار کړي شوی دي بامره په حکم د باندې الا خبردار له الخلق د لپاره پیدا کول دي والامر او حکم دي تبارك الله ډیر برکت والا دی الله تبارک وتعالى رب العالمین چې رب د تمام مخلوقاتو دی ادعو ربکم راوبلی رب خپل یا عبادتو کوي د خپل رب تضرعا فعجزي سرا وخفية او پټه سرا انه بشکا دی لا يحب المعتدين دی محبت نکوي د حدنا تجاوز کوونکو سرا ولا تفسدوا في الارض او تاسو مخوروي په زمکه کې فساد ولا تفسدوا في الارض او تاسو فساد مکوي په زمکه کې بعد اصلاحها پس د سمیدو د دینه ودعوه او بلې دلرا خوفا پير سرا وطمعا او په امید سرا ان رحمت الله بشکا رحمت الله تبارک وتعالى قريب من المحسنين نزدې نیکی کوونکو ته وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات يرسل الرياح چې رالیږي هواګانې بشرن زیر ورکوونکي بین یدی رحمته وړاندې د رحمت ددنه حتی اذا اقلت تر دې پورې چې هر کله روچتې کړي صحابا وریزي ثقالا درنې سقناه نو روان کړو مونږ دا لبلد میتن د یو خار طرف ته میتن مړ خار فانزلنا یعنی اوچ علاقه فانزلنا پس نازل کو مونږه به د دینا الماء اوبو فاخرجنا به نروبا سمون پس روبا سمون په دې سره من کل الثمرات هر قسم میوه کذالک هم دارنګي نخرج الموتى مونږ براوبا سو مړي لعلکم تذکرون د پاره د دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ والبلد الطيب او خار پاک یخرج راوزی نباته زرغونه د هغه باذن ربه فاذن د رب خپل سرا والذي خبث او هغه زمکه چې خراب وي لا يخرج الا نكدا هغه نراوزی د هغه نه الا نكدا مگر ډیره کمه زرغونه نراوزی كذلك نصرف الايات هم دارنګي مونږ بار بیانو آیتونه لقوم یشکرون د پاره د داسې قوم چې دوی شکر ادا کوي